درنو ملګرو سلامونه ښې چارې زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ او ملګري دوستان به روغ جوړ وي او له کرونا به په امان یې. نن یو ځل بیا د پښتو ګرامر ټولګي په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسې هرکلی کوم. نن ما دستکشې اچولي او دا مې په دې خاطر اچولي چې لاسونو ته مې دغه لاړ نه شي میکروب، البته د کرونا وایرس ماته راانتقال نه شي، نو دا به لرې کړم. لاسونه مې هغه په ځانګړي پوډرو باندې، زه په دې کې خپل پوډري انټيسپټیک یا ضد عفوني په هغې تیار وهل شوي دي. نو به لرې کړم، اوس به درس شروع کړم. دا هغه کتاب دی چې موږ او تاسو ترې تدریس کوو او دا چای نو مایعات ډېر اخلي، ځکه چې ډاکټران داسې وایي چې کرونا د ناروغۍ مخنیوي لپاره د دغه نورو لارو چارو سره سره تاسې باید مایعات ډېر واخلئ، نو ځکه زه هم چای ډېر څښم. ملګرو، تاسو معلومه ده چې موږ په تیر درس کې د ژبې په اړه، بیا د پښتو ژبې په اړه، د پښتو ژبې د غږونو په اړه ځینې موضوعات سره بحث کړل او موضوعات ډېر حیاتي وو د ژبې د تدریس لپاره. اوس موږ او تاسې یوې بلې برخې ته رسېدلي یو چې دا برخه د غږونو د کټګورۍ ده، چې غږونه موږ څنګه په کټګورۍ وویشو. نو په دې خاطر چې اساني رامنځته شي، مخکې له دې چې د غږونو هغه کټګوري ولولو، نو ما دې لپاره چې اساني شي، ځکه یاګانې یو مهم بحث دی او بیا یاګانې چې دلته په واویلونو کې هم ذکر کېږي، نو ځکه ما یا په ډیفټانګونو کې، نو ځکه ما وغوښتل چې مخکې له دې چې غږونه سره طبقه بندي کړو، کټګورایز یې کړو، نو باید یاګانې تشریح کړو. موږ تاسو ته پته ده چې پښتو ژبه 15 یاګانې لري. څو؟ پوره 15. دا ځان له ذهنه مه وباسئ. وخت نه وخت کېدای شي ځینې مشکلات سره تاسې مخ شئ، نو تل یې په یاد وساتئ 15 یاګانې دي. دا یو. کله چې په اول سر کې ما غوښتل یاګانې زده کړم، سخت ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وم. یاګانې مې نه شوې زده کولی، او وجه یې دا وه چې یو ډول ستونزمنې وې راته، د غږونو تر منځ مې توپیر نه شو کولی. بیا د هغې لپاره ما یوه ډېره ښه او اسانه لاره انتخاب کړه، نو هماغه شو چې بیا مې یاګانې زده شوې. بیا به چې کله په لارو تلم، لوحو ته به مې کتل، چې لوحې کې به مې یا غلطه ولیده، ما به ویل دا یا غلطه ده، دا کار به داسې کېږي، خو یو ځل یې یاګانې زده کړې. موږ 15 یاګانې لرو: نارینه یا، اوږده یا، څرګنده یا، ښځینه یا او فعلیه یا. دغه 15 یاګانې دي او دا ډېرې زیاتې مهمې دي په دې خاطر چې موږ تاسې لیک لوست درست وکړو، تلفظ درست وکړو، لیکل درست وکړو، نو دا یاګانې مهمې دي، دا باید موږ تاسې زده کړو. اول راځم نارینه یا ته. نارینه یا زموږ سره هغه یاد چې په نارینه اسمونو کې راځي. څه شي کې؟ هغه جوړښتونه یا هغه مورفولوژیکي ساختارونه چې نارینه هویت ولري، دا په هغې کې کارول کېږي. لکه سړی، منګی، کودی، لنډی او داسې نور بېلابېل مثالونه تاسو موږ سره شته. ګورئ، زه یو مسله تاسو سره تشریح کوم. د دغې یا غږ چې دی آی دی، تاسې تلفظ کړئ له ځان سره آی. دا تلفظ له ځان سره په یاد وساتئ، آی. نو په دې خاطر چې تاسې له ستونزو سره مخ نه شئ، یوه کلمه له ځان سره د یو مثال په توګه وساتئ. تاسو ته کومه کلمه خوښه کلمه ده؟ سړی، منګی، کودی، لنډی. ما لپاره خو دا منګی، موږ د مشرقي لهجه کې ای تلفظ کېږي که نه، خو آی دی اصل، لږ لنډ تلفظ کېږي. منګی یا منګی ما لپاره دا خوښ کلمه په دې ده چې دا زموږ د کلچر، زموږ د کلتور، زموږ د پښتني دود و دستور یو اړوند
توک دی ګودر منګی چینا دا څیزونه دي که نه هغه لنډۍ د تصور چې دا یاد وشي خو وروستی هغه نیمه مصره یې داسې ده چې منګي مې دوه دي نرۍ ملا مې ماتې وینه اولنۍ برخه چې دا تاسې راته ووایئ یا یې په کمنټ کې ولیکئ چې اولنۍ برخه دغه لنډۍ څه شی ده خو منګی په مخ ښه لګي دا ځان سره یاده ساتم بس دا په ذهن کې ساتم کله که هرې یوې داسې کلمې سره زه مخ شم چې کټ مټ د منګي یا منګی په ای غږ باندې په دې باندې پای ته رسېږي نو زه به منګی خو په مې ذهن کې چې منګی داسې تلفظ کېږي نو که د منګي یا منګی چې ای غږ باندې دی په دغه تلفظ هره کلمه راځي زه به یې په نارینه یا پای ته رسوم او نارینه یا به لیکم دا یو راځو دویم بحث ته بله یا زموږ سره د اوږدې یا په نوم یادېږي د دې غږ چې دی زموږ سره ای دی تاسې تلفظ کوئ له ځانه سره ای دا غږ معمولا ښځینه نومونو کې دا نوم راځي حتمي نه ده چې ټول د ښځینه وي دا د ژبې د جوړښت پورې یا د کلماتو د جوړښت پورې اړه لري خو تر ډېره پورې هغه ښځینه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي وي د هغې جمع مغیره حالتونه به په اوږدې یا کېږي مثلا زه وایم خوږه خوږې فرشته فرشتې رڼا رڼې او دې ته ورته نور دا هغه بعد به انشاءالله په راتلونکي کې کوو خو اوس موږ یوازې په تلفظ خبرې کوو او د اوږدې یا په تلفظ د دې اوږدې یا تلفظ ای دی لکه شیدې ادې خوږې رڼې دې کې هم یوه کلمه له ځان سره یاد وساتئ زه فکر کوم چې د ادې کلمه چې ده دا به لږ خوږه وي ځکه مور او مور خو طبیعي ده چې خوږه وي نو ادې تلفظ له ځان سره یاد وساتئ په همدغه مخرج که چیرې کومه کلمه راتله نو تاسې په اوږدې یا پای ته رسوئ یعنې په اوږدې یا باندې لیکئ بله موضوع زموږ سره د څرګندې یا ده د کوم یا څرګندې د څرګندې یا غږ زموږ سره ای د دروند څرګند تلفظ کېږي تاسې تلفظ کوئ ای دا غږ معمولا د نارینه نومونو په جمع او مغیره حالتونو کې هم کارول کېږي او تر ډېره پورې دروند څرګند تلفظ کېږي لکه سړي دوستي ښادي ورورولي زه فکر کوم دوستي کلمه لږه خوږه ده ځکه دوستي قیمت لري ډېر لوړ قیمت لري او له هغه علاوه دوستي یو نایابه ریلیشن اړیکه ده چې انګلیسي مې له خولې ونوځي دا کلمه له ځانه سره یاد وساتئ چې په همدغه مخرج که چیرې کومه کلمه راتله نو په څرګند یا یې پای ته رسوئ بله یا زموږ سره ښځینه یا ده ښځینه یا هغه یا ته چې دا یو ډول لکۍ غوندې لري موږ چې په محصلینو موږ ته به ویل دا لکۍ داره یا ده ښځینه یا نومواله یا چې ورته وایي ښځینه نومواله یا د دې یا غږ چې دی دا اصلا غبرګ غږ دی ډفټان غږېدلی غږ دی د دې ای تلفظ دی تاسې تلفظ کوئ د ځان سره ای دا غږ لکه هیلۍ نړۍ جنۍ خولۍ یوه کلمه له ځان سره یاد وساتئ زه فکر کوم ما باندې د خولۍ ښه لګېږي منظور پښتین هم د هغې خولۍ خو تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو د یووالي سمبول ګرځېدلی نو د خولۍ له ځان سره یاد وساتئ که منظور پښتین هم یادېږي نو خولۍ خو خامخا ستاسې یاد ده لکه که د دې مخرج هره کلمه راتله تاسې به یې په ښځینه یا البته چې نوم وي ښځینه نوم وي په دې یا به یې پای ته رسوئ بل یا زموږ سره امریه اکثر خلکو ته امریه وي خو فعلیه یا تر ډېره په فعلونو کې کارول کېږي حتمي نه ده چې په ټولو امریه فعلونو کې دې راشي وخت نه وخت فعلونه وي خو مګر امر نه وي یا پوښتنیز حالت کې وي نو دا په دې کارول کېږي د دې غږ هم ای دی ای فقط توپیر د ښځینه یا سره دا دی چې ښځینه یا
په نومونو کې کارول کیږي او فعلیه یا په فعلونو کې کارول کیږي. د غږ انداز یو ډول دی، د غږ تلفظ یو ډول دی او د شکل هم بیل دی سره. شکل دا دی چې دا یو ډول پاسه حمزه غوندې هغه زور او دا بلې نه خوري، حمزه خوري. زورکیواله یا هم ورته وایي، امریه یا هم ورته وایي، فعلیه یا هم ورته وایي، خو صحیح نوم یې فعلیه یا دی. تاسې فعلیه یا له ځان سره وساتئ. لکه ولیکئ، خورئ، راځئ، ځئ، ورځئ، کینئ، پاڅئ او دې ته ورته نور ډېر هغه فعلونه چې په ای غږ پای ته رسېدلي دي دغه یې د استعمال موارد په ځان کې لري. زیرا من یم چې تاسې به د یاګانو بحث ښه زده کړی وي. ښه، یو بحث زه غواړم درته وکړم د واو په اړه. واو چې دی موږ سره په پښتو ژبه کې په 4 قسمه دی، خو لیک چې دی د واو یو ډول دی، مګر واو شکل یو ډول دی، ګرافیم. نو زه نه غواړم چې په هغه باندې ته ډېر بحث وکړم ځکه هغه ډېر عادي ښه د هغوی چې ډېر تخصص غواړي چې ډېر تخصصي بحث وکړي د واو بحث باید وشي ورته. خو په دې خاطر چې دلته زموږ لیدونکي د بېلابېلو سطحو خاوندان دي، نو هغوی ته پکار دا ده چې هغه مهم څیزونه ورته بحث شي. نو واو په 4 قسمه ده، هغه شکلونه یې فرق نه کوي سره، صرف اوازونه یې فرق کوي، خو استعمال یو ډول دی. نو زه هیلهمند یم چې تاسې به له دغه درس څه زده کړي وي. زه ستاسې د پوښتنو، ستاسو نیوکو او وړاندیزونو په لار یم. په تېر درس کې یو ملګري پوښتنه کړې وه او هغه پوښتنه دا کړې وه چې البته له تېر درس نه ما یوازې یوه پوښتنه ترلاسه کړې وه. هغه پوښتنه دا وه چې یو ملګري راته وویل چې که چېرته په کومې ژبې کې غږونه ډېر وي، آیا هغه ژبه ارزښتمنه او یا هم یعنې پراخه ژبه ده که نه هدف یې دا و که کم وي څنګه ده. ښه، په دې بحث کې په دې موضوع باندې د ډاکټر راج بلراج یو کتاب دی ډسکرپټیو لینګویج، ماډرن ډسکرپټیو لینګویسټکس، کولی شئ چې هغه هم ولولئ. هغه وایي چې هره ژبه د ځانګړو غږونو څښتنه ده، خو دا غږونه د نورو ژبو سره ورته دي، ښایي په مخارجو کې ډېر کم توپیر وي. ډاکټر راج دا وایي چې که چېرته په یوې ژبې کې غږونه کم وي، دا په دې معنا نه ده چې دا کمزورې ژبه ده، او یا په یوې ژبې کې غږونه ډېر وي، دا په دې معنا نه ده چې هغه قوي ژبه ده. ژبه یوازې د افهام او تفهیم یا د پوهاوي راپوهاوي وسیله ده. دا پوهاوی راپوهاوی که چېرته په کمو غږونو وشي هم پروا نه لري، او که په لویو یا په ډېرو غږونو وشي هم پروا نه لري. فقط پوهاوی راپوهاوی هدف دی. او مهمه مسئله زموږ د ژبې د غښتلتیا هغه دا ده چې ژبه باید ګرامري جوړښتونه ډېر ولري. دا که په کمو غږونو لري که په ډېرو غږونو لري، دا د ژبې یعنې دا د ژبې د غښتلوالي او د کمزورتیا پورې اړه نه لري. یا دا که په پور غږونو لري که په خپلو غږونو لري. اصلي غښتلتیا دا ده چې د ژبې ګرامري جوړښتونه باید قوي او علمي وي، لغات باید ډېر ولري، هر هغه څه چې نوي پیدا کېږي د هغې لپاره باید لغتونه ورته جوړ شي. دا هغه څه دي چې که چېرته دا وي نو ژبه به ورسره غښتلې کېږي. او ژبه د ژبې د غښتلتیا یوازې دا مسله هم نه ده چې یوازې د لغات او ګرامري جوړښت قوي وي. مثلا ژبه باید د سیاست ژبه وي، کومه ژبه که غښتلې ژبه وي. د ژبې د غښتلتیا نور عوامل هم دي. د سیاست ژبه مثلا تاسو پوهېږئ چې د هغه خلک چې په سیاسي واک کې دي، نو هغوی خو طبیعي ده چې د هغوی ژبه به پرمختللې وي، د هغوی ژبه به ډېر خلک زده کوي، مجبوریت په اساس به زده کوي. انګلیسي خلک ولې زده کوي؟ ځکه چې په اوس وخت کې انګلیسي د سیاست ژبه ده، د اقتصاد ژبه ده، د علم ژبه ده، او له دې علاوه یو ډېر غښتلی او قوي ګرامر لري. نو که چېرته موږ او تاسې غواړو چې زموږ ژبه غښتلې شي، غښتلتیا یو څو عوامل دي. ژبه باید د سیاست ژبه وي، ژبه باید د اقتصاد ژبه وي، یعنې تولیدات وشي او پلورل شي. تاسې که چېرته په کلي کې دا ځان سره یاد ساتئ، په کلي کې د یوې زړې ښځې نه مثلا د ګولیو پاکټ راواخلئ، ورته ووایئ چې په دې څه لیکلي، هغه به داسې وګوري چې نه پوهېږم چې څه به پې لیکلي، خو انګلیسي پې لیکلي. تاسو پوهېږئ چې هغه په غیر شعوري توګه د دغه الفاظو سره اشنا شوې ده، ځکه په دوا باندې تل انګلیسي لیکل شوې د دغه کلمه شکلونو سره، ګرافیمونو سره اشنا ده، وایي دا انګلیسي ده.
نو د اقتصاد ژبه باید وي، د علم ژبه په دې د اوس د کرونا موضوع ده. د کرونا په اړه نوي تحقیقات چې راځي یو ډاکټر مجبور دی چې په انګلیسي ژبه یې ولولي، ځکه په علمي لحاظ هغه خلک چې په انګلیسي لیک لوست کوي او یا هم د نورو نړۍ خلک دي، البته د نورو هېوادونو، نو هغوی خو په انګلیسي لیک کوي، په علمي لحاظ په ساینسي لحاظ له موږ مخکې دي. چې کله هغوی لیک وکړي نو موږ مجبور شي هغه ولولو، راویې ژباړو، هم مجبور یو چې انګلیسي زده کړو. نو دا د تورات مسایل د ژبې د پرمختګ سبب ګرځي. له تاسو ټولو درنو ملګرو دوستانو ډېره مننه کوم. زه هیلهمند یم چې تاسو به خپله کورنۍ، خپل ځان، ملګري، دوستان د کرونا له وژونکي وایرس څخه خوندي وساتئ. مننه.